ای وطن جان من و جان ما، ای وطن ای وطن باغ ما بستان ما، ای وطن باغ ما بستان ما. حب تو در قلب ما جز ایمانی من است، نام تو افغان ستان ورد زبانی من است. مازی تو فروردیم همت و مردانگی، با تو کی بستیم با خون عهد و پیمانی من است، با تو کی بستیم با خون عهد و پیمانی من. خشکی مشتا شي ګرانو مهاجر ستړي ماشي ډیر مو یادې دلای چې باکل راستانه شي ګرانو مهاجر ستړي. الحمدلله مهاجرین ما هم خیلی خوشحال هستند، دیدن خو وطنشان آزاد است و مشکلات امنیتی نیست. دا پیسې دغه مهاجر چې راځي د مرز نه چې کله راوړي نو هلته مرز کې داسې فرما ورکولی کېږي. د افغانستان از امروز خارج شدم، خاکی به زبان کشیده منگتم ای معتاز باش آرام با خپل کور او په کالا شي ګرانو مهاجر ستړي. امیال به من یک آغوش بده، خوش آمدید به وطن خود. اول خواهد وطن آمدن، خوش آمدن. ما یک چیزی بکنیم که حداقل دیگه مردم دل سرد نشه، مردم دیگه مهاجرت نکنه. گرانو 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 مهاجر ستړي ماشي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. تاسو ملي راپور ګورئ او زه محمد عمران بهادر مو کوربتو کوم. قدرمن لیدونکو راغلي یو کابل کې د مهاجرینو کمپ ته، هغه کمپ چې له ایران هیواد څخه افغانان راغلي او دلته هغه لنډمهاله وخت تېروي تر څو دوی ولایت مشخص شي او ولسوالي مشخص شي او له دې سیمې څخه نورو خپلو سیمو ته ولېږدول شي. په همدې تړاو موږ راغلي له دوی سره خبرې اترې ولرو، له مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو، خو هیله مو دا ده چې تر پایه ملتیا وکړئ. ملي راپور مه هېروئ. دا چې ډیری افغان کډوال ډېرې مودې راهیسې په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ سختۍ او ناوړه چلند پر ځان تېروي، نو په دې وروستیو کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو لړۍ په بېرحمانه ډول چټکه شوې. اسلامي امارت دوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ افغان کډوالو یا مهاجرینو ته لومړنۍ ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي او له دوی سره یې په هره برخه کې خپلې هڅې، مرستې او لاسنیوی کړی دی. درنو لیدونکو، موږ هم د راغلو افغان کډوالو یوه پنډغالي ته ورغلي یو او په دې هکله نور معلومات په دغه ملي راپور کې مه هېروئ. خوش آمدید به راپور ملی ما. موین صاحب اگر بگوین که چقدر خدمات به مهاجرین شده و چقدر میشه بخیر؟ تشکر از شما و از شنوندگان شما و از بینندگان شما. شما در جریان هستین که از طرف کشور ایران و مهاجرین دست جمعی بسیار دیگه اخراج میشه و دیگه از طرف اسلام قلعه و نمروز و از دیگه طرف از طرف ترخم و اسپون بلده که هم مهاجرین روان هستند و اینجا در کابل ما یک کمپ موقت جور کرده اسم اسکان موقت. این به حدود شاید که دیگه 1000 و 2000 نفر باید که اینجا گنجایش می داشت. متاسفانه اخراج مهاجرین خود زیاد شد، اینجا زیاد شده گستن. ما تصمیم گرفتیم خود دیگه این کمپ وسعت بدیم، اینجا سایبانا جور کنیم، دیگه تشنابا و دیگه مسائل آبرسانه و این چیزایش پیش ببریم. انشالله ما از امروز ما اقدام کردیم خوب و خیر مشکلات مهاجرین اینجا رفع میکنیم. چقدر احساس خوشی میکنی که خدمت هموطن میکنی و آمدید اینجا؟ چی علت بود که اینجا آمدید؟ ما خیلی خوشحال هستیم که مهاجرین از نزدیک میبینیم، از اونا استقبال میکنیم، به اینا خوش آمده میگوییم و الحمدلله مهاجرین ما هم خیلی خوشحال هستند. دیدن خو وطنشان آزاد است و مشکلات امنیتی نیست. اینا برگشت نمودن اینجا. انشاءالله ما دیگه تصمیم گرفتیم که تمام امور مهاجرین انشاءالله رفع کنیم و خصوصا مهاجرینی که روان هستند به اینا ترانسپورت ما برابر کردیم، اینا رو مجانی تا به وطنشان، به وطن اصلیشان میرسانه. اینجا ما کمیته خدمات داریم که اونا غذا و دیگه ادویه و صحت چیزش برابر میکنن، مشکلاتش حل میکنن. ما خیلی خوشحال هستیم. الحمدلله مهاجرین ما هم خوشحال هستن، خود دیدن خود اینجا به وطنشان
مجاهدین هستند، از اونا خوب استقبال میکنن، امنیتشان گرفته و دیگه امارت اسلامی اینا را استقبال کردن، بسیار خوشحال هستند، ما هم خوشحال هستیم. یک سوال آخر میکنیم مهندس محترم، اگر بگین که به هموطنان خود چی یک پیام میدانین که بیرون از کشور است، در دیگه کشورها زندگی میکند و امی هموطنان که حال آمده برای اینا چی پیام داری، به اونا که در خارج است به اونا چی پیام؟ مهاجرینی که اینا آمدن اینا رو خوش آمد میگیم، استقبال کردیم، ان شاء الله اینا به وطن اصلیشان که آمدن خوشحال باشن. بعد که دیگه مهاجرینی که به خارج از کشور است به اونا هم پیام ما همه است، خو وطنشان است و جایشان است، خوش میآیند، بالکل دیگه مطمئن به وطنشان بیای، ان شاء الله امارت اسلامی به خدمتشان است. بسیار زیاد ممنون مهندس محترم. تشکر. خیر ببینید که ما خو بلکی رانا نشي ګرانو مهاجر ستړي ماشي خپل وطن ته. السلام علیکم قاری صاحب جوړه خیر تیری ښه جوړه. ما چې ولیدل د پیسو په ورکړه کې شمیرلو کې ډیر زر د پیسې ور شمیرلې، دا پیسې په څه روان باندې ورکول کی، په څه ډول سره ورکول کی؟ دا پیسې دغه مهاجر چې راځي د مرز نه چې کله راوړي نو هلته مرز کې داسې یو فورمه ورکولی کېږي، نو د هغې کاپي موږ اخلو، کاپي ځان سره دلته ږدو، د هغې په اساس موږ ورته موټر بیرون ملګري شته دي، موټر ورته تنظیموي چې په یو موټر کې څومره کسان ځایږي، بس بیا دلته ډریور ته پیسې ورکولی کېږي. دغه پیسې ډریور ته چې تسلیمي د دې څه شو پیسې دي؟ دا د دوی د انتقال دی، دوی د دې ځای نه موږ انتقالوو د خپل مربوطه ولایتو پورې، کوم ځای ته چې ځي مهاجر د هغې ځای پورې رایګان امارت انتقالوي. یو بل څه چې دلته چې موږ وینو په دې وروستیو کې د ایران هېواد څخه ډېری افغانان راایستل شوي دي، تنها ایران دي که پاکستان څخه هم شته دي؟ د پاکستان هم شته دي خو د هغوی تعداد یو څه محدوده دی، او د ایران بیخي زیات دی. دا راته ووایه د ورځې په دوام څومره کسانو ته تاسو دغه پیسې ورکوئ، څومره ډریورانو ته د ورځې په جریان کې څومره موټر وځي؟ د ورځې تقریبا 400 کسان د دې ځای څخه لیږو چې د کورنۍ شمېرې 500 کورنیو ته رسیږي، او د دې ځای څخه چې پیسې مصرفېږي تقریبا تر 2 میلیونو پورې پیسې د ورځې مصرف. 2 میلیونه افغانۍ د ورځې تاسو؟ 2 میلیونه 14 لکه تر 2 میلیونو پورې. ډیره مننه چې موږ ته وخت خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو، تاسو د موټرو یو څه انځورونه وګورئ چې هغه موټرونه چې د اسلامي امارت له لوري ورته چمتو شوي، په دې کې له کابل څخه لیږدول کېږي خپلو سیمو ولایتونو ته. تاسو انځورونه وګورئ، د خدمت دغه ښکلي پرمختګونه له موږ سره یو ځای وګورئ. ډیر مو یادېدلی چې به کله راستانه شئ ګرانو مهاجرو. سلام علیکم برادر. سلام، شما خوب هستین جان؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید. بخیر آمدین؟ بخیر باشید. زنده باشید. نام زیبای شما؟ عبدالرحمن. چی وقت حرکت کردین؟ چی وقت سفر شما آغاز شد؟ ما تقریبا روز پنجشنبه بود حرکت کردیم. دیگه یک شام در اردوگاه زایدان بودیم، یک شام در راه بودیم که آمدیم نیمروز. این شب سهیم است که در راه بودیم که آمدیم سوی کابل. کدام طرف میرین؟ میریم بخیر قندوز. چطور بود سفر؟ چطور بود؟ از کجا چی رقم آغاز شد؟ چی سختی‌ها بود در ایران؟ والا صاحب در ایران خود دیگه ما رو باید گفت تا 4 امی برج 4 حرکت کنیم. ما دیگه رفتیم یک هفته تلاش کردیم که برگه خروج گرفتیم. بعدم کسایی که نمی اومد شب در خانه می‌درآمد، مردان رو رد مرد میکرد، زنا صاحب در خانه میماند. شوی بیادر میاد افغانستان، خانم میاد اونجا. این در سر این حالات بود. دیگه ما خودمون برگه خروج گرفتیم، بعد آمدیم صبح دیگه در خوب رفتار سربازای چانو خوب نبود. چی دیگه خدایش مردمای بالشکو دیگه دما ها و غذا و هرچی در اردوگاه میرسن، دستشان درد نکنه. بخیر بروی. باز که به مرز آمدی، چی خدمات که خودت بسیار خوش شدی برش، یک تصویر افغانستان واقعی را دیدی، چی بود؟ خودی ما آزاد هستیم دیگه، یک جای خوشحال کننده است که بخیر دیگه یک کاروبار در مردم پیدا شود که دیگه مسافرت از زمین در سر خلاص شود. بسیار زیاد ممنون. خداوند اجر بده. وقت خوش. در منتبه یو ځای د خانمو کې ډیر راوړو. سلام علیکم کاکا جان. و علیکم السلام. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت از کجا آمدی؟ بخیر. ما از اصفهان آمدیم. اصفهان آمدی؟ بله. چطور بود آمدن شما؟ چی مشکلات بود اونجا؟ چی مشکلاتی دیده؟ مشکلات خیلی بود. مشکلات بود. پذیرایی میکرد مثلا دیگه یک تشکیلات خوب اینا نداشتن.
بالاخره آواز گرم است و بالاخره بچه‌ها مریض میشه، گرد خاک است و بالاخره خیلی وضع خراب است بالاخره. دیر مو یادی دلی چی با کل راستانه شی گرانو مهاجر. سلام لالا. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ برادر جان از کدام حصه ایران آمدید؟ از شیراز آمده. چی مشکلات بوده اونجا؟ چی قصایی بوده جو؟ دربدری بود. کل چیز ما ماند. پول کار کردمون، پول خونه ها، همه چی مونده. تو راه هم کلا دربدری کشیدیم. هر چی داشتیم دادیم راننده ها رفته. هیچ چی دیگه نداریم. نه زمینی، نه چیزی. بزرگ شده ایران هم هستن، تو ایران هم دنیا اومدن. افغانستان اصلا ندیدم. وقتی که به وطن خود آمدی نام افغانستان خود شنیده بودی؟ پیش از این آمده بودی یا نه؟ نه آمده بودیم. این اولین دفعه است. تصویر افغانستان که دیدی، خدمات امارات اسلامی را که دیدی، چه احساس کردی؟ خیلی خوشحال شدیم. انگار اومدیم وطن خودمون. ایران دیگه به در نمیخوره، جای زندگانی نیست. هر جا باشیم تو وطن خودمون باشیم. یک گپ که امی احساس وطن که اولین دفعه دست آمدی به می خاک پای ماندی، چی احساسی داشتی؟ چی حس میکردی؟ حس خیلی خوبی میکردیم. جایی شده گریه هم کردیم. گریه به خاطر چی کردی؟ به خاطر که این که وطن آمدیم. چقدر آرامش میده به یک فرد امی خاک خود، امی زمین خود، امی وطن خود، وقتی که شهروندای خود میبینی چی آغوش برات باز میکرد یا نه؟ آغوشش باز میکرد. چرا نه که همه امکانات برای ما داد. حالی که ما از دوباره اومدیم اینجا هیچ جایی نداریم بریم. حالی کدام ولایت میری؟ ولایت تخار میریم. فقط میدانم تخار است، دیگه نمیدانم کجا بریم کجا نمیریم. خداوند مهربان است، جایم برات مشخص میشه. قسمی که موترا برات گرفته انشالله جایم برات مشخص میکنه. امیال به من یک آغوش بده. خوش آمدید به وطن خود. دیر مو یادی دلی چی با کل راستانه شی گرانو مهاجر ستړي ماشي گرانو مهاجر ستړي. قدرمن لیدونکو دا هغه موټرونه دي چې د اسلامي امارات له لوري ورته نیول شوي او په دې کې خپلو ولایتونو ته مسافر رسوي. زه به دې موټر ته ورشم، له دې ډریور سره به هم خبرې وکړم چې دوی څومره دغه خدمت ته خوشحاله دي چې تر څو هیوادوال خدمت وکړي. سلام علیکم استاد. خانه خیرتی است. اینجا بشینم. نام زیبای شما؟ عبدالمقید هستم از ولایت کاپیسا. بسیار خوب. موترت آماده است بخیر به سفر؟ بخیر آماده است. بسیار خوب. کجا میری بخیر؟ دیگه ما طرف قندوز بخیر آماده است. پرچه کلی چیزا را تیار شد یا نه؟ تمام چیزا آماده است. دیگه منتظر نماینده ما هستیم به مسافرها رو بشانه. بسیار خوب. یک گپ دیگه است که این اولین دفعه است که پیره میزنی میبری مسافر یا نه؟ نه دیر شد. این کار هستیم که از وقتی که موجود آمده است تا بار دو بار سه بار بردیم موجود انتقال دادیم. وقتی که افغانا را میبینی که از ایران آمده به وطن خود میرسانی، چی احساسی داره؟ چی گپا میزنه؟ احساس خوب است دیگه. کلش خوش هستند. پس به وطن خودمون برگشتند دیگه. آزاد هستند دیگه. هر کس با آغوش خانواده خود برگشته است. بسیار خوش هستند. احساس خوبی دارند دیگه. امارات اسلامی هم در این عرصه بسیار برشان کمک کرد. این موترها را اینا برشان گرفته است دیگه. بسیار خدمت کرده برشان. ایسی را چالان میکنی؟ موتر خوب سرد بباشه؟ سرد هم چالان است دیگه. موتر سرد است. آماده هستیم که دیگه خدمت کنیم برشان. جوانید برکت. چی خدمت باشه به ما. خداوند اجر بده. قدرمن لیدونکو دا هغه موټرونه دي چې د اسلامي امارات له لوري ورته چمتو شوي تر څو دوی دغو ارامه موټرونو کې سفر وکړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دا موټر چمتو دی په دې ارامه چوکیو کې تر څو هیوادوال په ارامه ډول سره تر خپل کورونو پورې ورسي. لکه څنګه چې استاد وویل ښه یخ موټر دی. دوی هغه ستړیاوې چې له ایران هیواد څخه راغلي دي او دلته دې کمپ ته له دې کمپ څخه به ځي خپل ولایت ته انشاءالله په دې کې په ارام سفر کوي. خدای دې وکړي چې ټول هیوادوال له بهر هیوادو څخه راشي او په خپل وطن کې ارامه ژوند وکړي. له موږ سره اوسئ. تاسو چې څه زده وي هغه موږ ته هم راوښیئ. موږ به سلام ماشي ورور. څنګه ښه بخیر جوړ خیرت بخیر. سلامات اوسې خدای خیر درکړي. لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ. زما نوم ګل احمد دی. د سرپل د ولایت یم. راغلی یم د ایران څخه د رفسنجان د ښار څخه. موږ اجباري په زور راوړو.
څه قصې وې هلته څه ستونزې څه مشکلات ستونزې دغه مشکلات په دغه وجه و چې موږ ته وخت راکړی ول تر دغه ټیمه به وځئ که ونه وتلی سي ستاسې هېڅ شی په امن کې نه دی دا راته ووایه چې خپل وطن ته څو کلونو څخه وروسته راغلی یاره ډېر وخت کېږي موږ یې مخکې په هغه وختي امارات کې موږ رالو بیا برتې د دغه ځای څخه چې جنګونه امریکا دغه څو ولاړو پاکستان د پاکستان څخه دا نه کاله کېږي چې په ایران کې وم بس د 9 کالو څخه خپل وطن ته راغلی څه ډول یو انځور دی د خپل وطن څومره د پرمختګ انځور خپل وطن خدای دی چې مورنۍ حیثیت لري نو ترار د هر وخت چې وګرځي په خارج کې بیا هم خپل د وطن دغه به نه ویني قدر عزت به نه ویني رښتیا هم اوس نو بخیر سره سرپل ولایت ته ځې اوس که خدای کوله موږ څومره احساس د خوشحالۍ لري احساس خدای د خوشحالۍ لرو چې ډېرې لرو هغه و چې دا دې د وطن انځورونه دې لیدل خپرونه دې کتلې خپرونه هر وخت به شمې کتل رښتیا هم ډېره مننه کور ودان الله دې ونه د خیر او الله سید کور ودان خدای سلام علیکم حاجی صاحب محترم و علیکم السلام خوب هستی بخیر شکر الحمدلله نام زیبای شما حاجی صاحب نام زیبای من اسماعیل مرادی از کدام جا ایران آمدی کدام جا بندرعباس چند سال در اونجا بودی 24 سال 24 سال بعد از 24 سال هم به وطن خود آمدی بله برگشتم چطور بود چی مشکلات بود در اونجا مشکل هم را بیرون میکرد ایران همیشه جنگ اسرائیل که ایران شروع شد از هم افغان را بیرون کرد یک پاسپورت داره و مان دیگه همش بیرون کرد گپ دیگه است که رویش همراه افغانا چطور بود رویش بعضیش خوب بود بعضیش بد بود دیگه افغان خیلی ظلم میکرد در وطن خود که آمدی بعد از 24 سال گفتی چی احساسی داشتی چی وطن خود چقدر احساس آرامی داره شکر وطن ما فعلا آرامی است بخیر آرام است دیگه 100% آرامه چی خدماتی دیدی به حیث یک ریسفید چقدر برش خوش شدی که وطن داری افغانستان از امروز خارج شدم خاکی به زبان کشیده منگتم این وطن باشه گرانو 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 مهاجر استړی ماشي وطن درد واقعیت 100 سال دیگه کشور مردم وفایی نداره خاک خودت وطن خودت خوبه این عزت در ایران بود نه عزت کجا بود میگه برادر پاسکش میامد کارتداری نداره هر کسی میگه که کارت نداشته که 10 میلیون میگه کارت نداشته که 5 میلیون میگه فقط پول گرفتن فقط اذیت کردن پول گرفتن کدام ولایت بخیر میری فقط ولایت قندوز و ولسوالی حضرت امام انشالله بخیر بری محترم انشالله تیار است میری بخیر خداوند امی وطن خود بریتم تو خوب آرام زندگی بتا انشالله بخیر امی گریه تو به خنده دیگه تبدیل شوه بخیر بچه داری؟ 3 تا پسر دارم 3 دختر خب انشالله بچه هم کار کده میتونه انشالله خوبه خداوند مهربان است چی خدمت باشه به ما حاجی بابا زنده باشه خیر ببینی خوش آمدید به وطن خوش باشید شما هم خوش باشید من خوش 100% خوشحال هستم شما هم خوش باشید تشکر بسیار زیاد خدا بوندي پورتمو پګړ دعاګانو تلا سندي قدرمن لیدونکو دا ورور می ولید هوادنۍ مینې په پار باندې راوتلی له هوادوالو سره دغه مهاجر ورونو سره چې دلته هواد ته راغلي کمک کوي ورور خوش آمدی به راپور ملی اگر در اول خود معرفی کنید بخیر سلامت باشین تشکر از همکاری شما نام من فهیم انوری است از باشنده خیرخانه هستم ما امروز یک کمک ناچیزی به می حداقل به می طفلایی که در اینجا آفتاب است یک بسته کمکی جور کردیم آب نوشیدنی است و یک جوس است و 2 بیسکیت همین چیزا است چه احساس برات پیدا شد چرا همی کار کردین در ذهن شما چی بود والله قسم است که همین طفلایی که ما در آفتاب میبینیمشان همینجا هستن ما تیم همکارای ما دوستانه خواستیم یک کار اقدام کردیم که حداقل به این مردم یک کمک شود هموطنا را میبینی در چقدر زحمات به اینجا آمده از لحاظ انسانیت و افغانیت ما چی مسئولیت داریم هموطنا قسمی که شما ببینید موتر برش امارت اسلامی مهیا کرده پیسه برش میته هر چی خدمت میکنه مسئولیت ما شما چی است من تشکری میکنم از امارت اسلامی که کمک های خود انداخته و مندازه
و کمکایشان زیادتر است. کوشش ما همی باشه که حداقل همی مردمی که در جایشان میرسن، در خانه و خیمهشان میرسن، اونجا برشان کمک شود. یک دانه‌ای که ما کمک میکنیم حداقل تشنگیشان میره. اینی مشکلات دیگه که دارن این بیچاره در جای مقصدشان برسن بخیر و ان شاءالله از امارت اسلامی خواهش ممی است که به این مردم حداقل یک کمک دیگه هم بکنن. بسیار مشکلات دیدین و مردم رنجیده ما هستن. چی رقم باید هموطن خود در آغوش بگیریم که اونا امی حس وطن دوستی را دیگه هم در وجودش زنده تشویقشان بکنین که اول خواهد وطن آمدن، خوش آمدن. ما یک چیزی بکنیم که حداقل دیگه مردم دل سرد نشه، مردم دیگه مهاجرت نکنه، مردم دیگه مشکلات نبینه. خداوند شما را خیر نصیب بکنه. تشکر بسیار ممنون. زنده باش. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې کلی په دې ګرمۍ کې لکه څنګه چې وینې خولې را روانې دي او په دغه سره ګرمۍ کې یو بوتل اوبه هم که چیرې موږ تاسو همدغه هیوادوالو ته راوړو او ور ویویشو او له دوی دغه تنده پرې ماته کړو. زموږ ستاسو ایماني او افغاني وجیبه او وظیفه او دنده دغه ده چې تر څو د هیوادوالو سره کومک وکړو. ملي راپور دوام لري. له موږ سره اوسئ. د هیوادوالو دغه ستړیاوې او د دوی هغه د مهاجرت ترخه یادونه له موږ سره یو ځای وکړو. دعاګانو ته لاسونه دي تاسو چې څه زده وي هغه موږ ته هم راوښیئ موږ به یې درښیو چې سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. خوبی لالا جان بخیر هستی؟ سلامت باشه قربان شما. نام شما؟ مجاهد ملکی. مجاهد ملکی را بگوین که چی گپا بود در ایران، چی رقم آمدین؟ این تو بدبختی بود که هر چی بگم بازم کم است. مامورا میگرفتن سرشماری داری، یکی میموند ایرانیا پوش میداد، میگفتن بریم گمشین کشور خودتون، هر چی که بگینگی داشتن میگفتن. رښتیا هم قدرمن لیدونکو څومره یو بد الفاظ چې مثال ستاسو بوی دې هم له دې ځای څخه ورک شي. دا یو ډېره د درد نه ډکه خبره ده. خپل وطن ته راشئ. هغه کسان چې اوس هم په بهر کې دي قسم چې څومره قدر و عزت چې په خپل وطن کې دی په هیڅ ځای کې نشته. چی پیامی داری به همو هموطنان که امیالم در ایران است، در دیگه کشورها زندگی میکنه، در وطن خود بیاید، در وطن خود مصرف کنه، در وطن خود جور کنه. تنها گفتنی برای اونایی که در ایران هستم که گفتنی ما ایه 1000 تومان دارین، 10000 تومان ایران خود دارین، بیاین به کشور خودتان. هرچی اونجا سر خم کنی، از مامور فرار کنین، هر کاری کنین، پیسه خوری ازتون بکنه، بالاخره میان اینجا. من بار اول اینجا میام، 20 سال 25 سال میشه ایرانم، اونجا متولد شدم، بزرگ شدم. آخر جای من کجاست؟ افغانستان. حالی که آمدین نمی تصویر وطن چی رقم میبینین؟ با مو هموطنا بگو که امیال در خارج است. ما که اینجا آمدیم حال ماشاءالله بسیار خوشحال هستیم. بعد به اونجایی که آدم بود اصلا یک جور دیگه ای بود. کلا 20 سال 25 سال اونجا که ما ماندیم، بزرگ شدیم، متولد شدیم، با کارت شناسایی به ما میداد، قدر و عزت ما میکرد، عزت میزد خواهی چی، نه کارت شناسایی داد نه چیزی. هر طرف مامور میدیدیم این تو فرار میکردیم. میگفتیم انا مامور اومد حال میگیره، افغان بگیره. ګرانو مهاجرو ستړي مشئ قدرمن او درنو لیدونکو تاسو ملي راپور ولید. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي هغه هیوادوال چې نور په بهرو هیوادونو کې اوسېږي راشي خپل هیواد ته او په خپل هیواد کې د ژوند شپې او ورځې تېرې کړي. تاسو کولی شئ ملي راډیو ټلویزیون ټولې خپرونې پر ټولنیزو رسنیو هم وګورئ. دا و زموږ ملي راپور. تر بل ملي راپور هم په پاک رب سپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.